زما عزتمندو نن درته د سوره کوثر یو ډیره خاص او بهترینه وظیفه بیانوم. زما عزتمندو سوره کوثر ورکوټ شان سورت ده. تقریبا هر یو مسلمان ته دا سوره مبارکه په یادو باندې ورزي او بیا ماشومان ته او زنانو ته دا سوره مبارکه په یادو باندې یاد وي. زما عزتمندو دا ډیر ورکوټ شان او مختصر سوره مبارکه ده. په ظاهر خدا ورکوټي صورت ښکاریږي مګر د دې چې څومره فضایل دي، د دې چې څومره برکات دي، د دې چې څومره فائدې دي، نو زما عزتمندو هغه د بیانولو محتاج نه دي او نه هغه په بیان کې راځي، ځکه چې د الله رب العزت د کلام پاک به سړی څومره فضایل بیان کی سړی به ستړي شي، لیکن د الله رب العزت د کلام پاک چې څومره فضایل او برکات دي هغه به ختم نشي. به هر حال زما محترمو کو څوک ډیر زیات غمزپلی وي او څوک ډیر زیات پریشان وي، د غربت د وجې نه، د تنگ دستۍ د وجې نه پریشان وي، نو که چېرې دی دا غواړي چې زما د پریشانی دی الله جل شانه ختم کی، زما د تنگ دستی زما د غریبی دی الله جل شانه ختم کی او ډیر زیات پریشان یم، زه غواړم چې الله جل شانه دې ماته د حلال او مال او دولت راکړي او دومره د الله جل شانه ما تراکي چې زه په خپل ضرورت هم پوره کم او د بل رور مسلمان مدد هم وکم. نو زما عزتمندو کله چې هم د الله رب العزت نه د مال او دولت سوال کوي نو د حلال او مال او دولت سوال کوي او دویم دا د زما عزتمندو چې نیت مو پدې کې دا کوي چې د الله رب العزت د مخلوق سره به مدد کوم، د الله جل شانه مخلوق سره به همدردی کوم، چې دا نیت د تاسو پزړه کې خامخا موجود وي. نو بیا زما عزتمندو زه تاسو ته ګارانټي سره وایم چې الله جل شانه به ضرور تاسو ته مال او دولت درکړي. به هر حال زما عزتمندو دا وظیفه تاسو د مال او دولت د حصول د پاره هم کولی شئ. دا رنګ د چا اولاد نوي یا نارینه اولاد نوي نو د هغې د پاره هم دا ډیره بهترین او مجربه وظیفه ده. زما عزتمندو د دې وظیفې کولو د پاره د دې عمل کولو د پاره به تاسو ته د لونګو 3 دانې پکار وي، په هغې باندې به تاسو د سوره کوثر د وظیفه کوئ او 3 ورځې به تاسو دا عمل جاری ساتي. کله چې تاسو دا وظیفه وکړئ د دې وظیفې په برکت سره به الله جل شانه تاسو کروڑپتیان جوړ کی او دومره مال او دولت به الله جل شانه درکي چې تاسو به سنبالول نشئ، تاسو ته به د هغې سنبالول مشکل شي. زما عزتمندو 3 ورځې وظیفه ده، د لونګو په 3 دانو باندې به تاسو دا عمل کوئ. عمل زه تاسو ته مکمل ترتیب او طریقې کار د دې بیانوم، خو د دې نه مخکې که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ منشن کوي ولیکئ دې دپاره چې ما له حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو د دې وظیفې ترتیب او طریقې کار دا دی چې تاسو به د لونګو 3 دانې به راواخلئ. خو دا خبره زما عزتمندو یاد ساتئ چې دا وظیفه به کله چې تاسو شروع کړه چې په کومه ورځ هم شروع کول غواړئ نو شروع کولی شئ، خو چې یو پیره تاسو دا وظیفه شروع کړه نو بیا به 3 ورځې په مخه باندې تاسو دا وظیفه او دا عمل به جاری ساتئ. زما عزتمندو د لونګو 3 دانې به تاسو راواخلئ. کله چې تاسو عمل شروع کوئ نو په لومبۍ ورځ باندې د لونګو نه به لومبنۍ دانه یعنی یوه دانه به د هغې نه راوچته کوئ او 2 دانې به تاسو سنبالې کوئ. په دغه لومبنۍ دانه باندې به تاسو د اولې ورځې عمل به کوئ. اول به صحیح طریقې سره اودس چردام وکئ او بیا به تاسو قرآن شریف را واخلئ یا که په یادو باندې درته یاد وي نو په یادو به دا سورت مبارکه سورت الکوثر ولولئ. د ټولو نه مخکې به 21 مرتبه 21 پیرې به تاسو درود شریف ولولئ، چې کوم درود شریف تاسو ته آسان وي نو هغه به ولولئ
په دغه دانه باندې به 721 مرتبه 921 پیره به تاسو سورۃ الکوثر ولولئ او بیا به اخره کې 21 پیره درود شریف ولولئ او په دغه دانه باندې به شوف کوي او دغه دانه به ځان سره سنبال کوي د نورو نه علاوه. بیا په دویم ورځ باندې به دویمه دانه را واخلئ 21 مرتبه 21 پیره به درود شریف تاسو ولولئ او بیا به سورۃ الکوثر 721 مرتبه 921 پیره ولولئ په اخره کې به 21 پیره درود شریف ولولئ او په دغه دویمه دانه باندې به شوف کوي. د قرنګ زما عزتمندو په دریم ورځ باندې به دریمه دانه را واخلئ درود شریف په باغی باندې دغه رنګ سورۃ الکوثر 721 مرتبه 921 پیره او 21 پیره درود شریف دا په دریم ورځ په دریمه دانه باندې شوف کوي. زما عزتمندو درې ورځې عمل به دستاسو مکمل شي او د لونګو درې دانې به هم دستاسو مکمل شي، یعنی پاغه باندې به تاسو عمل وکړي. او زما عزتمندو دغه لونګو دانې سره به کوي تاسو څه طریقه به تاسو دې سره کوي. طریقې دا زما عزتمندو چې د لونګو یو دانه هر یو چمی تاسو برا واخلئ تاسو سره بټوه وي، یعنی بټوه یا بټوه چې سم ورته تاسو وای نو پاغي کې به سنباله کوي. یا تاسو دا وای چې یاره زه خو بټوه نه استعمالوم ما سره بټوه نشته نو به کپړه کې واچوي په مټ باندې به وتړئ، یا په مټ کې نه وي نو دغه کپړه کې به بند کوي او به تړئ او په جیب کې به تاسو ځان سره ساتئ او په مخه باندې به دغه تاسو سره پرته وي. دغه رنګ زما عزتمندو دویمه دانه تاسو ورته کچن وای منډو ورته وای باورچی خانه ورته وای نو پاغي کې دنه یو ډبی کې به تاسو دویمه دانه محفوظه کېږدئ. دغه رنګ زما عزتمندو دریمه دانه به تاسو را واخلئ. ستاسو په کور کې سپین زر وي، سره زر وي، کالی وي، پیسې وي نو پاغي کې به تاسو دا سنباله کوي او کېک بګدئ. ان شاء الله تعالی یو څو ورځې بلانه وي تیرې چې الله جل شانه به دستاسو پریشانه دستاسو تنگ دسته دستاسو غریبه الله جل شانه به دا هر څه ختم کړی وي. یا دستاسو اولاد نبی الله جل شانه به تاسو ته نیک صالح اولاد درکړي. ستاسو په کور کې به ډیر زیات خیر او برکت الله جل شانه را نازل کړي. زما عزتمندو دا سه بهترین او مجرب وظیفه ده چې مخکې به تاسو د خلکو نه قرض اخیستل، اوس به خلک راځي او د تاسو نه به قرض اخلي او حیران وي تاسو نه به تاسو کوي چې تاسو ته د مال دولت د کم طرف نه ملو شو. لہذا زما عزتمندو د لونګو ډیره بهترین مجرب وظیفه او عمل ده. په خپل هم په دې باندې عملو کوي، خپل ورونو دوستانو ته هم د صدقه جاریه په تور باندې شیر کوي. ملاویګم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.